د لاس په ذریعې خپل شهوت پوره کول د دې سړي د روژې څه حکم دی؟ یعنی مجزني که څوک په روژه کې د خپل لاس په ذریعې خپل شهوت پوره کړي د دې سړي د روژې څه حکم دی؟ او که یو سړی دی او په روژه کې د خپلې بیبي سره کوروالی وکړو نو د دې سړي د روژې څه حکم دی؟ زه نن دا تاسو ته بیانومه ځکه چې ما یو کس ته دا مسله وکړه نو هغه خندلو ویل دا خو ناشنا مسله ده. ما ورته ناشنا مسله نه ده. نو دې وجې نه زه ریکارډ کومه چې ډېر خلک د دې نه خبر نه وي او مجزني کوي یا کوروالی کوي او چې دې سره روژې ته هېڅ نقصان نه رسیږي. نو ټول ملګري دا واورئ او د ثواب په نیت یې مخکې ټولو ملګرو سره شیر کوئ، ځکه که یو سړی د دې مسلې نه نه خبر نو هغه سړی به د دې مسلې نه خبر شي او موږ تاسو ته به ثواب میلوي. اوس یو سړی دی او هغه راولګي په روژه کې مجزني وکړي، یعنی د لاس نه خپل شهوت پوره کړي. د دې سړي د روژې حکم څه دی؟ د دې سړي د روژې حکم دا دی چې په دې سړي باندې قضا د روژې ده. روژه به واپس راګرځئ او توبه او استغفار به کوئ، ځکه غلط کار یې کړی دی چې د لاس په ذریعې خپل شهوت پوره کړی دی. نو قضا په دې سړي باندې شته، قضا پې لازم ده. په دې سړي قضا لازم ده او کفاره په دې سړي باندې نشته. روژې قضا به راګرځئ صرف. ښه که چا په لاس سره خپل شهوت پوره کړو روژه خرابه شوه، صرف په دې سړي باندې قضا ده او کفاره پې نشته دی. خو که یو سړی راولګي او کوروالی وکړي، د خپل کورواله سره کوروالی وکړي، نو په دې سړي باندې هم قضا ده هم پې کفاره ده. که کوروالی وکړو نو هم به قضا راګرځئ هم به کفاره ادا کوي، دواړه دي په دې باندې. اوس یو سړی دا وایي چې هلکه په دې یو خو مجزني وکړه نو په ده باندې سله په ده خو پکار ده چې په ده باندې کفاره هم وی او په ده باندې قضا هم وی. نو ځکه چې دا دواړه خو شهوت د یو ځای نه پوره شو، په دې یو باندې صرف قضا ده او په دې بل باندې قضا هم ده او کفاره هم ده. نو مسله دا ده چا چې دا مجزني وکړه که نه نو د شهوت پوره کو خو کامل شهوت یې پوره نه کو. د ده شهوت پوره شو خو کامل شهوت یې پوره نه شو. د دې وجې نه په دې سړي باندې صرف او صرف قضا ده چا چې مجزني وکړه. او چا چې کوروالی وکړو نو دې سړي خپل شهوت کامل پوره کو، کامل شهوت یې پوره کو، نو د دې وجې نه په دې سړي باندې هم قضا ده او هم پې کفاره ده. صحیح ده؟ نو دواړه. نو د مسلې حاصل دا شو که یو سړی مجزني وکړي نو دې سړي باندې صرف قضا ده، د روژې قضا به راګرځئ او توبه استغفار به کوي ځکه غلط کار یې کړی دی. او بل دا چا چې کوروالی وکړو د خپلې بیبي سره نو په دې سړي باندې هم قضا ده هم پې کفاره ده. صحیح ده؟ دواړه دي په دې باندې. نو دا مسله اهم او مهمه مسله وه. نو ما ویل چې زه مخکې وړاندې کړمه خلکو ته کېدمه او موږ خپله ذمهواري پوره کړو چې امت مسلمه ته موږ خپل پیغام ور ورسو.